الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ ټولو ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پاور پوینټ درسونو د لړۍ په دوام سره نن تاسو ته د پاور پوینټ شپږم درس زه امید سیرت وړاندې کوم. نو هیله ده چې دا ویډیو تر پایه در سره وګورئ او انشاءالله چې تاسو ته به دا ګټور تمامیږي. تیره ورځ مونږ انزروټ کې د ټیبل موضوع خلاصه کړله. نن راځو د پیکچر موضوع ته. د پیکچر موضوع که چیرې تاسو غواړئ چې په خپل پریزنټیشن کې خپل دغه سیمینار کې عکسونه راوړئ یا عکسونه اضافه کړئ نو تاسو به ورځئ پیکچر ته. بیا به ورشئ دس ډیوایس. یو مونږ دس ډیوایس لرو، یو مونږ سټاک ایمیجز لرو یا هم آنلاین پیکچرز دي. سټاک ایمیجز او آنلاین پیکچرز هغه وخت کار کوي چې تاسو انټرنیټ ولرئ، د انټرنیټ سره کنیکټ وئ، کولی شئ د انټرنیټ څخه عکسونه راښکته کړئ. زه به انشاءالله هغه هم درته کار کوم. زه اوس د کمپیوټر څخه یو عکس راخلاصوم. دس ډیوایس ورته وایم. هر ځای کې چې تاسو عکسونه لرئ زه یو عکس انتخابوئ. زه به دې ځای کې یو عکس انتخاب کړم. انزرټ ورته وایم. دا عکس په پریزنټیشن کې په سلایډ کې اضافه کیږي. هر کله چې یو عکس په پاور پوینټ کې اضافه کوي په سلایډ کې یو ټاب ورسره فعاله کیږي د پیکچر فارمات چې د عکس هغه اړوند تنظیمات دي. لومړی دی پکې ریموو بیکګراوند. د ریموو بیکګراوند په واسطه کولی شي چې د عکس بیکګراوند له منځه یوسئ. په دې عکس کې ډېر ښه نه دی چې دا بیکګراوند لاړ شي له منځه، ځکه دا داسې مشخص خاص بیکګراوند نه لري یو رنګ سره. دا معمولا هغه وخت کارول کیږي کله چې تاسو یو لوګو راوړئ یا داسې یو څه راوړئ چې هغه له ځانه یو بیکګراوند ولري. د مثال په ډول به زه د ځای نه داسې یو عکس انتخاب کړم چې بیکګراوند ولري. دا لوګو ده، دا سپین رنګ لري نو ځکه یې موږ ته بیکګراوند نه ښکاري. یو څه که ورته متوجه اوسئ، شاته زه ټکس لرم، متن لرم، خو کله چې دا لوګو برسیره پرې وړم نه ښکاري. دا معنی چې دا عکس بیکګراوند لري سپین. نو دې په خاطر چې لوګو پاتې شي او بیکګراوند یې له منځه یوسئ ریموو بیکګراوند ته راځئ. په دې ځای کې دغه عکس یو بانجاني رنګ یا پینک رنګ، ګلابي رنګ چې ورته وایي داسې یو رنګ اخلي. دا رنګ دا معنی ورکوي چې همدومره ساحه که زه ورته کیپ چینج ووایم ډیلیټېږي، پاکېږي. نو ته غواړې چې کومه ساحه پاک کړې، کومه ساحه پرېږدې. د پرېښودو لپاره چې کومه ساحه غواړې پاتې شي مارک ایریا ټو کیپ لومړی اپشن انتخاب کړئ. کومه ساحه چې غواړئ پاتې شي د سره قلم په شکل به خط پرې راکش کړئ چې هغه ساحه خپل رنګ بیرته واخلي یا سپین رنګ واخلي. دغه ساحې له منځه ځي، زه خط پرې راکش کوم چې دا هم باید پاتې شي ځکه دا د لوګو مربوط دی. دغه ساحه هم باید پاتې شي، دا ساحه هم باید پاتې شي. یو خط پرې راکش کوو، بیرته هغه سپین رنګ اخلي. دغه ساحه هم ډیلیټېږي، داسې خط به پرې راکش کوئ. زه اوس چټک کار کوم چې تاسو ډېر وخت ونه نیسم. نو تاسو که چیرې که غوښتل کوم وخت بیا د بیکګراوند له منځه یوسئ، ډېر په احتیاط سره به کولی شئ ډېر منظم د یو لوګو د یو عکس بیکګراوند له منځه یوسئ. دا ساحې چې کله ما خط کړې د دو ساحې باید دغه رنګ لرې شي، یعنې دا پاتې شي. همدومره فکر کوم کفایت کوي. نو دغه باقي مانده چې کوم رنګ پاتې دی دا له منځه ځي، ډیلیټېږي. دې ته به وایي کیپ چینج. اوس تاسو ته ښکاري له دغه کونج نه هم ښکاري دی شا ټکس، ځکه دغه کونج کې چې کوم بیکګراوند مونږ درلوده هغه مو ډیلیټ کړ، له منځه مو یوړه. او که مو نه غوښتل بیرته مونږ د ډسکارډ آل چینجز په نامه اپشن لرو، کلیک پرې وکړئ، بیرته عکس لومړي حالت ته راګرځي. بله موضوع کریکشن لرو. که غواړئ چې په دې عکس کې دغه رڼایي کم و زیاته کړئ یا هغه برایټنس موضوع چې ده، کولی شئ د دې اپشنو په ټاکلو سره د عکس روښنایي کم و زیات کړئ. لکه په ټلیفون کې چې تاسو یو عکس فلټر کوئ، یو عکس جوړوئ، په ورډ کې هم کولی شئ دا تغییرات راولئ. بل کلر دی، که غواړئ چې رنګ یې چینج کړئ، رنګ یې تغییر کړئ، له دې ځای نه به ورته کلر انتخابوئ. هر رنګ کلر چې غواړئ کلیک پرې وکړئ، رنګ یې چینجېږي. کنټرول زید. آرټسټیک افیکټ افیکټونه دي، بعضې کیفیتونه دي چې کولی شئ په عکس باندې اپلای کړئ. پنسل ګری سکیل شکل دی یا په دې سټایل سره غواړئ یو افیکټ ورکوي عکس ته.
په دې شکل مختلف افیکټونه لرو. راځو بله موضوع ترانسپرنسي، هغه هم روح د عکس په څه ډول درته ووایم یو رڼایي نه ده بلکې د عکس په خپله رڼایي کې کموالی زیاتوالی دی. یو عکس خیره کوي، بیکګراوند سره یې مدغم کوي. څومره چې تاسو د اندازه کمه ټاکئ هغومره عکس ډېر پیکه راځي او دا یې هم نارمل حالت دی. بل مونږ راځو داسې کې آپشن لرو د کمپریس پکچر په نامه. داسې کې یو موضوع ته متوجه اوسئ د ریزولوشن په برخه کې اکثریت آپشنونه غیر فعاله دي. دا آپشنونه هغه وخت پوره فعاله کیږي چې تاسو یو با کیفیته عکس راخلاص کړئ، ښه کوالټي ولري. او که چیرې داسې یو عکس مو راخلاص کړي چې ښه کوالټي ونه لري بیا اکثریت آپشنونه پکې غیر فعاله، لکه دا عکس چې ما راخلاص کړی. د دې په خاطر زه به لاړ شم یو عکس راواخلم چې ښه کوالټي ولري. ما سره عکسونه شته دلته چې کوالټي لري، یو عکس په انتخاب کړم. دا عکس به وګورو شاید کوالټي لري نه لري. د دې په خاطر ورشئ کمپریس پکچر ته، آپشنونه ټول فعاله شول. د دغو آپشنو په انتخاب سره کولی شئ د دغه عکس کیفیت راټیټ کړئ، د یو او بل حجم یې راټیټ کړئ څومره په یو هارډ ډیسک یا فلش کې ځای نیسي. بعضې وخت سوال پیدا کېږي، اکثریت زده کوونکي له ما پوښتنه کوي وایي کله چې موږ آنلاین کوم ځای ته اپلای کوو په هغه ځای کې له موږ نه عکس غواړي، خو کله چې عکس اپلوډوو موږ ته وایي چې د 5 MB نه باید عکس ډیر نه وي. نو زه څنګه کولی شم چې د خپل عکس دغه سایز راکم کړم؟ د دغو آپشنو په واسطه کولی شئ تاسو دغه عکس په سایز کې کموالی راولئ. های فیډیلیټي انتخاب کړئ، دا تقریبا یو څه لوړ کیفیت دی، اوریجنل پکچر دی یا د عکس هغه خپل اصلي کیفیت دی. دوهم کې انتخاب کړئ 330 پکسل یا PPI یا پکسل پر انچ باندې کیږي، ګډ کوالټي ده، د ډسپلی لپاره ده، یعنی په غواړئ چې په مانیټور باندې د عکس ووینئ. دریم که غواړئ چې عکس چاپ کړئ، د چاپ لپاره 260 PPI پکسل پر انچ انتخابوئ چې دا ایکسلنت کوالټي for printers and screens دی، یعنی د سکرین پر مخ هم ښکاره کولی شئ او پرنټولی هم شئ. څلورم چې دی هغه بیا ویب دی، 150 PPI پکسل پر انچ دی چې ګډ فور ویب پیجز اند پروجیکټ ټورز دی. د ویب پاڼو لپاره یا هم غواړئ تاسو په یو ځای کې دا اپلوډ کړئ په ویب سایټ کې بیا دا انتخابوئ. او که غوښتل مو چې د عکس چاته ایمیل کړئ، د ایمیل له لارې ولیږئ، بیا 90 پکسله کولی شئ دا انتخاب کړئ. زه به د عکس یو ځل د ویب په شکل انتخاب کړم. څنګه یې د عکس په ډول ثبت کړو بغیر له ورډ نه د پاور پوینټ نه په بخښنې سره ښی کلیک به وکړئ. داسې کې موږ یو آپشن لرو د سیو از پکچر، په دې به کلیک وکړئ. دا عکس غواړم زه د صفحې پر مخ د ډیسکټاپ پر مخ دا د پکچر 1 په نامه سیو کړم. دې ته وایو سیو. ښه فکر کوم په دې نامه کوم شته، د A په نامه به یې سیو کړم او دې ته وایم سیو. بیا همدغه عکس یو څه کیفیت نور هم راټیټوم، ایمیل انتخابوم، اوکې ورته وایم او بیا هم د عکس ثبتوم. د ډیسکټاپ پر مخ دې سیو شي، دا عکس د B په نامه ثبتوم. اوس راځم ګورم چې دغه دوه کیفیته ما انتخاب کړه څومره سره فرق لري. اوس به راشو د صفحې پر مخ د آیکنونه ما هایډ کړي دي. اول به راشم پکچر A ته. پکچر A باندې پاینټر کېږدئ، وایي د دې سایز دی 102 KB. راخلاص یې هم کوي، ویې ګورئ کیفیت به یې هم وګورو. کله چې یې راخلاص کوئ په دې ډول کیفیت لري. کولی شي نږدې یې کړئ، ویې ګورئ څومره چې نږدې کېږي هغومره کیفیت له لاسه ورکوي. هو کله چې سایز یې کموئ، حجم یې کموئ، کیفیت هم له لاسه ورکوي. دوهم باندې چې کله پوینټر کېږدئ دا وایي د دې سایز دی 80 KB او د دې څو 102، یعنې دومره پکې فرق راغلی دی. دا که چیرې زه راخلاص کړم د عکس سایز کوچنی وي، کوچنی دی، خو کله چې نږدې کوم بیا کیفیت ډېر له لاسه ورکوي. یعنې په دې شکل کولی شئ تاسو د عکس په څو کیفیتو باندې ثبت کړئ. راځو بلې موضوع ته، بیا هم راځم پکچر فارمټ ته. بله موضوع موږ لرو چینج پکچر دی. غواړم د عکس چینج کړم، نو څه کوئ؟ فرام ا فایل ورته کلیک کوئ، کولی شئ چینج یې کړئ. یو بل عکس ورته انتخابوم، انزرټ ورته وایم. یو موضوع چې دلته هم رانه پاتې شو په انزرټ کې پکچر کې ما تاسو ته د سټاک ایمیج موضوع خبره یاده کړله، او یو هم دلته چې کله زه عکس چینجوم دلته بیا هم هماغه موضوع راځي. دا چې کله تاسو آنلاین عکس راخلئ ډاونلوډوئ، نو د دې په خاطر به انټرنټ ولرئ، انټرنټ سره به وصل شئ، بیا به ورشئ دلته یا به ورشئ فرام سټاک ایمیج آنلاین ته یا به له همدغه ځایونو. که زه غواړم د عکس چینج کړم نو ورته وایم چې آنلاین چینجوم، آنلاین یو عکس راخلم.
په دې ډول تاسو ته عکسونه راځي. په هر برخه کې مختلف ډېر عکسونه لرو، کولی شي یو عکس انتخاب کړئ. اوس غواړئ چې د عکس په کوم عکس سره چینج کړئ، وربشي یو عکس په انتخاب کې انزرټ باندې به کلیک وکړئ. نو د عکس به چینج شي، ډاونلوډېږي په خپله او کولی شي کار ترې واخلي. دا د موضوع د چینج پکچر اوس یو عکس چینجوی او بل دی ریسټ پکچر دی که چیرې دغه عکس ته مو یو مو سایز کې تغییر راوستی وي او بل هم د کوریکشن یا دغه سټایلونه مو ورته یو افیکټ ټاکلی وي. دغه افیکټونه مو ورته یو افیکټ ټاکلی وي، کولی شئ دا بیرته لومړي حالت ته راوګرځوئ. ریسټ پکچر باندې که چیرې کلیک وکړئ کیفیت یې لومړي حالت ته راګرځي او که سایز مو لومړي حالت ته راګرځوئ بیا ریسټ پکچر سایز باندې کلیک کوئ، د دې عکس اصلي هغه سټنډرډ سایز خپل حالت ته راګرځي. بله موضوع لرو څنګه پکچر سټایلز د دې نه کولی شئ د عکس ته فریم یا چوکاټ ورکړئ. مختلف فریمونه لرو، فقط تاسو پاینټر پرېږدئ، تاسو ته هلته په ژوندۍ بڼه ښکاري. هر شکل سټایل مو چې خوښ شو بس کلیک پرې کوئ، تاسو ته په همغه ډول دا اډ کېږي او اضافه کېږي. دا تر دې ځایه د پکچر موضوع د نن لپاره همدومره بس دی. کوښښ کوم تاسو ته لنډې ویډیوګانې تر څو تاسو ته خسته کن هم تمام نشي او تاسو هم په پوره لیوالتیا دا تر پایه در سره وګورئ. که زموږ د یوټیوب چینل برخه نه یاست، لومړی لاړ شئ موږ د یوټیوب چینل سره یو ځای شئ، د سبسکرایب بټن په کېکاږلو سره تاسو په راتلونکي کې زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر ترلاسه کړئ او انشاءالله موږ کوښښ کوو د ټکنالوژۍ په برخه کې خصوصا د کمپیوټر په برخه کې تاسو ته نوي موضوعات اپلوډ کړو او تاسو ترې خبر کوو. ستاسو ملتیا لازمه او ملزومه ده او ستاسو د ملتیا په هیله. الله مو مل شه.